په موبایل باندې مونږ د یوټیوب چینل څنګه جوړولی شو هغه چینل لکه کوم دی چې بیا مونږ ډالرې ګټلی شو پیسې ترې ګټلی شو ډېر داسې خلک دي زموږ په معاشره کې چې هغوی ځان له د یوټیوب چینل یې جوړې کړي دي او په لکونو روپۍ ترې ګټي داسې خلک پکې هم شته چې ما ورله یوټیوب چینل هم جوړ کړی دی ایډسن مې ورله هم جوړ کړی دی بیا مې ورله فین ویریفای کړی هم دی او د بینک سره مې ورله هم کنیکټ کړی دی او هغه خلک پکې هم ځان له لاک 2 لکه 3 لکه روپۍ ګټي ښه په اسانه باندې اوس تاسو به وایئ چې موږ خو د یوټیوب چینل نه یو روپۍ هم ونه ګټلې او موږ ځان له چینل جوړ کړی دی چینل خو به تاسو ځان له جوړ کړی خو تاسو به د چینل صحیح سیټینګ نه یې کړی ډېر داسې خلک دي چې ځان له د یوټیوب چینل جوړ کړی دی خو سیټینګ ولې صحیح نه دی کړی بس صرف ویډیوګانې اپلوډ کوي د دې چینل څه سیټینګ دی څه ولې پکار یې په کومه طریقه ویډیوز اپلوډ کولی د دې ورته هیڅ علم هم نه نو ما تاسو له یو کورس تاسو په موبایل باندې چې په موبایل باندې به تاسو ځان له چینل څنګه جوړوئ د دې سره سره دغه چینل سیټینګ به تاسو ځان له څنګه کوئ بیا د دې چینل لپاره به لوګو څنګه جوړو د دې لپاره به کور څنګه جوړو ویډیو به ورله څنګه ایډیټ کوو تمنیل به ورله څنګه جوړو که تاسو سره بالکل هیڅ علم هم نه مطلب که تاسو بالکل نوی یې د یوټیوب درته څه علم هم نشته جیمیل هم نشئ جوړولی نو دا کورس د هغه خلکو دپاره دی چې څوک بالکل نه پوهیږي او که تاسو څه نه څه پوهیږئ نو ستاسو دپاره هم دی ځکه چې دا ما بیسک ټو ایډوانس لیول باندې یو کورس تاسو کو که څوک بالکل هم نه پوهیږي هغه ته هم پیدا اخیستی شو که څوک لږ لږ پوهیږي هغه ته هم پیدا اخیستی شي اخره پورې به هم رسوم چې څنګه تاسو د یوټیوب ویډیو ایډیټ کولی شئ څنګه ول تاسو تمنیل جوړولی شئ کله چا سره نیشز نه ټاپک نه نو هغو ته به زه ټاپک سم ورکوم چې په دې ټاپک تاسو ویډیو سازه کوئ تر دې پورې چې تاسو په اردو کې څنګه ویډیو سازوئ څنګه به تاسو په انګلیش کې سازوئ که تاسو له بالکل انګلیش نه درځي هغه طریقه به درته پکې ښیم بیا د هغې نه بس ایډسن جوړول ایډسن چې کوم دی هغه پین ویریفای کول د دې سره سره ایډسن چې کوم دی هغه بیا د بینک سره ایډ کول مکمل اخره پورې به زه تاسو رسوم که تاسو د ډله کار وکړو نو بالکل تاسو ته هم پیسې ګټلی شئ داسې کورس به تاسو ته پیډ هم نه میلاویږي ما درله پې پوره محنت کړی نو ستاسو هم حق جوړیږي چې زما چینل سبسکرایب کړئ شیر کړئ ځکه 1 لاک ته سبسکرایبرز نږدې دي چې د لاک سبسکرایبرز پوره شي نو انشاءالله چې تاسو له زه نور مزدار کورسونه راوړم چې د هغې نه به تاسو ډېرې فایدې اخیستی شئ نو دا د اولنی پارټ په دې پارټ کې به زه تاسو د ښیم چې جیمیل څنګه جوړیږي بیا په هغې باندې چینل څنګه جوړیږي او د هغه چینل بیا موږ سیټینګ څنګه کولی شو دا سیټینګ ډېر اهم دی ویډیو پوره وګورئ سکپ کوئ ما سزګۍ درنه پکې مس نه شي پوره ویډیو ګورئ تاسو بهر انسټیټیوټ ته ځئ ډېر ټایم ورکوئ دا دغه نیمه ګنټه ویډیو دا په ډیټیل سره یې وګورئ چې سزګۍ درنه پکې مس نه شي او دا ویډیو لازمي شیر کړئ زه موبایل سکرین طرف ته چې مکمل هم پوه کړم جیمیل څنګه جوړیږي چینل څنګه جوړیږي او د هغې سیټینګ څنګه کېږي نو زه راله خپل موبایل سکرین طرف ته د ټول نول خو موږ له جیمیل ضرورت یو نوی جیمیل به جوړو که ستاسو سره زوړي په هغې باندې تاسو چې د یوټیوب چینل جوړول غواړئ نو په هغې هم جوړولی شئ زه به لږ دا خبرې رو کوم په طریقه به کوم هغه کسان کم چې بالکل نه پوهیږي نو چې هغه هم پوه شي او د سټارټ نه اخلم کم چې بګینرز دي بالکل پته ورته نشته چې موږ له څه کول پکار دي نو چې هغه هم پوه شي د ټول نول خو تاسو به یو نوی جیمیل جوړ کړئ اوس جیمیل موږ څنګه جوړولی شو که ستاسو سره الریډي تاسو یې سکیپ کړئ لږ یې مخې ته کوئ دا ویډیو که نه در سره نو ټول نول خو تاسو جیمیل جوړ کړئ ستاسو موبایل کې به دا جیمیل اپلیکیشن دا تاسو ته ښکاري دا یو اپلیکیشن تاسو ته ښکاري دا جیمیل اپلیکیشن به تاسو کولاو کوئ چې کله هم تاسو دلته کې دا کولاو کوئ او په دې باندې تاسو کلیک کوئ دلته کې تاسو سره کوم الریډي جیمیل پرتې دی به تاسو ته راوړي خو موږ نوی جیمیل جوړو د هغې لپاره به تاسو په ایډ اندر باندې کلیک کوئ او په ګوګل باندې به کلیک کوئ په ګوګل باندې کلیک کوئ نو که چېرته تاسو په موبایل باندې پیټرن وي به تاسو انټر کوئ چې کله هم تاسو دا انټر کوئ نو دغه شان انټرفیس به درته شو شي اوس دلته کې لیکلی دی کریټ اکاونټ تاسو په دې باندې کلیک کوئ چې په کریټ اکاونټ باندې کلیک کوئ دغه شانتې 2 اپشنز به تاسو ته شو شي تاسو به دلته کې په دې باندې کلیک کوئ فار مای پرسنل یوز په دې باندې به تاسو کلیک کوئ چې کله هم په دې باندې کلیک کوئ دلته کې به تاسو خپل نوم ولیکئ اویس خان ما اویس خان ولیکلو او دلته کې بیا تاسو په نیکسټ باندې کلیک کوئ لاست نیم دلته کې لیکلی خو ما ډایرکټ اویس خان ولیکلو دا آپشنل دی ما اویس خان ولیکلو اوس دلته کې تاسو نه تپوس کوئ چې کله پیدا شوی نو خپله میاشت ولیکه بیا دلته کې خپل تاریخ ولیکه او دلته کې خپل ایر ولیکه اول میاشت ولیکه بیا تاریخ ولیکه بیا کم کال کې پیدا شوی دلته کې تاسو نه تپوس کوئ وایي میل یې که فیمیل مطلب جنۍ یې که هلک یې نو چې هلک یې نو هلک سلیکټ کړه که جنۍ یې نو جنۍ سلیکټ کړه بیا په نیکسټ باندې کلیک کړه چې په نیکسټ باندې کله کلیک کړئ اوس په نیکسټ باندې تا کلیک کړو نو اوس دلته کې ستاسو نه جیمیل غواړي د جیمیل یوزر نیم غواړي یوزر نیم چې کوم دی دا به تاسو یونیک سلیکټ کړئ چې چاته پته نه لګي ځکه که چاته ستاسو جیمیل چاته پته ولګي نو د هغې د وجې نه بیا ستاسو یوټیوب چینل هیک کیدی هم شي دا پټ وساتئ ښکاری مه ساتئ نو دا شانتې ما دلته اسې ولیکلو چې AWAIS اویس خان 1997 27 بس دا یو کوډ دی دا موږ کور کو دغه شانتې به تاسو خپل یوزر نیم چې کوم دی او دغه کوئ دلته کې تاسو نه سټرانګ پاسورډ غواړي خپل پاسورډ چې کوم دی سټرانګ ورکړئ اولنی انسه چې کوم نه تاسو کیپټل ورکړئ بیا سمال ورکړئ بیا پکې نمبر هم یوز کړئ او دا سپیشل کریکټر پکې هم یوز کړئ مطلب اوس دلته کې ما کېښود PAKISTAN پاکستان دلته کې ما ولیکلو چې 345 بیا هم پکې ولیکلو هیش مطلب دا زما پاسورډ شو پی چې کوم دی دا په کیپټل کې شو غټ شو په غټه کې شو او بیا چې کوم دی سمال شو یو پکې کوم دی کریکټر پکې هم یوز شو
دا هندسي پکې هم یوز شي او بیا پکې د سپیشل کریکټر مطلب هیش شو ایٹ د ریټ شو دا چې کوم لاندې دي د 1 2 3 اے بي سي نه علاوه چې کوم دی سپیشل کریکټر دغه ته وایي دغه پکې هم تاسو یوز کولی شئ. اوس درېیمه خبره چې کومه ده تاسو پاسورډ سیټ کو په نیکسټ باندې کلیک کوئ. چې کله هم تاسو په نیکسټ باندې کلیک کوئ نو تاسو چې کوم جیمیل دی دا جوړ شو. دا تاسو سیکور کولی هم شئ. دا جیمیل تاسو خامخا سیکور کوئ. د سیکور کولو طریقې درته هم ښیم چې څنګه تاسو سیکور کولی شئ. مکمل زه تاسو په ډیټیل سره ځکه په حکومه اسینه سبا له تاسو چینل مخکې کوي څوک درنه بیا هیک کړي نو سیکور کول دپاره به تاسو دلته جیمیل ته راشئ او بله په دې ځای کې به کلیک کوئ منیج یور ګوګل اکاونټ په دې باندې به کلیک کوئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کوئ او دلته کې به لیکلی پرسنل انفارمیشن تاسو په دې باندې کلیک کوئ. چې کله هم په دې باندې کلیک کوئ دلته کې معمولي لاندې سکرول کوئ. دلته کې تاسو خپل چې کوم دی فون نمبر دې سره ایډ کوئ که سبا ستاسو نه هیک شي یا ستاسو نه پاسورډ هیر شي یا ستاسو نه موبایل څوک پټ کړي ورک شي نو بیا تاسو د دې ځکه نه ریکارډ کولی شئ. تاسو ته به دا یاد وي دلته کله تاسو نمبر ایډ کوئ هغې ته بیا او ټي پي درځي 4 انچي کوډ به درځي هغه کوډ به تاسو بیا انټر کوئ. ستاسو نوی پاسورډ هم ایښودی شئ پاسورډ هم چینج کولی شئ. نو خپل جیمیل چې کوم دی هغه تاسو سیکور کولی شئ. اوس زموږ جیمیل جوړ شو اولنی سټیپ وشو. دویم اوس زموږ سره چې کوم دی موږ به اوس د یوټیوب چینل جوړو. د یوټیوب چینل به اوس موږ څنګه جوړو. د یوټیوب چینل جوړولو لپاره کله هم ستاسو موبایل کې د یوټیوب اپلیکیشن دی دا به تاسو دغه شانتې کولاو کوئ. چې کله هم تاسو دا کولاو کوئ نو دلته کې دا دلته کې تاسو ته ښکاري دا یو اپشن په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کوئ دلته کې بیا لیکلی دی سویچ اکاونټس تاسو ته ښکاري په دې سویچ اکاونټس باندې به تاسو کلیک واخلئ. نو چې ستاسو په موبایل کې څومره هم جیمیل لاګین دي کولاو دي څومره مې اکاونټ جیمیل کولاو دي اب ټول تاسو ته راوړي. اوس ما چې کوم دی نوی جیمیل جوړ کو دا وی خو په دې باندې دا لیکلی دی نو چینل تاسو ته ښکاري چینل پې نشته. زه په دې باندې کلیک کوم چې کله هم زه په دې باندې کلیک کوم اوس زما سره دلته کې چینل نشته زه بیا واپس په دې ځای باندې کلیک کوم دا تاسو ته ښکاري په دې به زه واپس کلیک کوم. چې کله هم زه په دې باندې کلیک کوم نو دلته چې کله هم زه په دې ځای باندې کلیک کوم نو دلته کې اوس ما ته راوړي کریټ چینل تاسو ته ښکاري وایي چینل جوړ کا. زه په دې باندې کلیک کوم. چې کله هم زه په دې باندې کلیک کوم دلته کې اوس تاسو د چینل تپوس کوي چې څه نوم دې کېدی نو خپل چینل نوم کېدی زه چې کوم نوم کېدم زه به ترې کېدم. اوس تاسو چینل د څه په باره کې دی. اوس دلته کې د ټول نه غټه خبره ده چینل نوم تاسو څه کېښودل غواړئ. که تاسو چېرته غټ چینل نوم کېدی مطلب لانګ مطلب 50 کریکټرز پورې یا 30 پورې نو دا چې کوم دی دا مزه نه کوي شارټ دی. بل د چینل نوم چې کوم چینل نوم تاسو ایښودل غواړئ نو زه یوټیوب ته سرچ کوم چې په هغې باندې چېرته الریډي غټ چینل خو نشته. که غټ چینل او ستا چینل وروسته مخې ته لاړ شي څه نه څه فالوورز پې ته راولي یا پې ته د بلې سوشل میډیا نه راولي نو اول نو بیا هغه راوړي بیا به ستاسو هغه راوړي. نو په چینل نوم کې تاسو چې کوم دی ډېر زیات احتیاط کوئ د حد نه زیات احتیاط کوئ چې تاسو د چینل نوم داسې کېدی چې هغه الریډي په یوټیوب کې نه وي. که یې هم خیر دی یا 100-200 سبسکرایبر یا 1000 سبسکرایبر یا 15000 سبسکرایبر 10000 پورې خیر دی هېڅ خبره نه ده. خو که اوس چېرته یو چینل تاسو داسې نوم کېدی چې د هغې په لکونو کې سبسکرایبرز او ډېر ویوز راځي تاسو چینل بیا څوک سرچ کوي نو ټول نه اول به ورته هغه راوړي. تاسو چا له ټارګېټ ورکړی څوک ستاسو چینل ته راوستل غواړئ نو هغه به هم ستاسو چینل ته صحیح نشي راتلی. نو ټول اول تاسو دلته کې خپل نوم کېدی لکه اوس دلته کې ما ولیکلو اویس ریاکشنز دا خو ما خیر دی هسې ولیکلو. اوس دلته کې ما ولیکلو اویس ریاکشن. ستاسو که د سپورټس په باره کې که ستاسو د فوډ په باره کې که ستاسو ریاکشن جوړوئ که تاسو ټیک جوړوئ که تاسو ولاګز جوړوئ که هر شي ستاسو جوړوئ خو د هغې په باره کې به تاسو یونیک مطلب ناشنا نوم ایږدئ چې ستا هغه نوم الریډي په دغه کې نه وي په یوټیوب کې نه وي. چې کله هم تاسو هغه نوم کېدی ما ولیکلو اویس ریاکشنز بس دا خو زه صرف تاسو د پوهې دپاره کوم. اوس دلته کې دا سیو یې لیکلی په دې سیو باندې به زه کلیک کوم. اوس دلته کې اوس کوم دی دلته کې اوس کوم دی هینډل تاسو په دې باندې کلیک کوئ. اوس دغه دی لینک دی. اوس دا چې کوم دی یوزر نیم دی. یوزر نیم دا دی د هر شي خپل یوزر نیم په ټیک ټاک کې خپل یوزر نیم په فیسبوک کې خپل یوزر نیم. اوس دلته کې یوزر نیم چې کوم دی دا به تاسو کسټمایز کوئ. زه به ولیکم چې اویس ما ولیکلو اویس ریاکشن دا وایي چې دا خو الریډي شته نو تاسو به داسې چل کوئ چې اوس دلته کې ما ولیکلو اویس ډاټ ریاکشن نو ته ورغئ چې دا شته که نشته نو دا وایي چې دا خو الریډي شته. بل وکړه نو زه به ولیکم چې اویس ډاټ ریاکشن 3 2 1 دا مې ولیکلو نو اوس به ما ته وایي چې دا شته او که نه دا نشته دا یونیک دی. نو زما چې کوم دغه دی یوزر نیم دی نو هغه دا شو زه په سیو باندې کلیک کوم. یوزر نیم هم کسټمایز د اصل کې بیا چې تاسو چاته لینک سینډ کوئ نو په هغې کې چې بیا را ګډوډي انسي دا سپیشل کریکټرز وي 1 2 3 ګډوډي نو مزه نه کوي. دا مو کو اوس دا پروفایل چې کوم دی تاسو دې ځای نه ډي پي مه لګوئ. خیر دی که لګول غواړئ هم ولګوئ خو وروسته درته تاسو په کوم څنګه بیا تاسو ډي پي لګولی شئ. دلته کې نوم هم وشو یوزر نیم هم وشو. اوس به زه په کریټ چینل باندې کلیک کوم. چې په کریټ چینل باندې زه کلیک کوم زما چینل خو جوړ شو خو صحیح جوړ نه شو څنګه چې د نورو خلکو چینل جوړ شوی دی
خو دلته کې اوس اویس ریاکشن زما جوړ شو خو تصویر هم صحیح نه دی او که چېرته څوک دې چینل ته راشي نو ګډوډ چینل دی بالکل. اوس دا چینل چې کوم دی د دې به اوس موږ سیټینګ کوو. چینل جوړ شو خو سیټینګ یې بالکل نه دی شوی، زیرو سیټینګ یې شوی. سیټینګ اوس ډېر خلک وایي چې دا خو موبایل کې نه کېږي، دا موږ څنګه کوو. خو تاسو اویس خان سکلز فالو کړی دی نو به تاسو اوس مکمل طریقه ښیي چې څنګه تاسو په موبایل کې درنه دغه کولی شئ، د دې چې کوم سیټینګ دی دا کولی شئ. دلته کې تاسو موبایل کې کروم شته دی دې ته به ورشئ. چې کله هم تاسو دلته کې ورشئ نو دلته کې به اوس تاسو څه کوئ، دا به ډیسکټاپ موډ ته اړوئ ځکه موبایل کې دغه سیټینګ نه کېږي. او که تاسو بیا چې کوم دی وای ټي سټوډیو ته لاړ شئ نو هلته کې هم داسې ښه سیټینګ نه کېږي. مکمل چې کوم سیټینګ دی دا سیټینګ ډېر زیات لازمي دی. اکثر موږ ځان له یوټیوب چینل جوړ کړو خو سیټینګ هم ورله نه کړی نو بیا څه کېږي چې کله له موږ سیټینګ نه کړی نو زموږ یوټیوب چینل مخې ته نه ځي ځکه یوټیوب الګوریتم ته پته نه لګي چې دا چینل د څه په باره کې دی، څه پکې کول غواړي، چاته دا ویډیو مخې ته بوځو. زه تاسو اوس دلته کې کنسپټ له زه کلیر کوم. ګوره چې کله تاسو یوټیوب ته ورشئ تاسو ته هغه ویډیوز مخې له راځي کوم چې تاسو خوښ وي. نو یوټیوب ته څنګه پته ولګېده تاسو هغه ویډیو زیاتې ګورئ. نو اوس که تاسو نوی چینل جوړ کړئ تاسو یوټیوب اوس تاسو پوهه کوئ چې زما د چینل څه په باره کې دی، کم کسانو ته مخې ته بوځه. نو که اوس هغه کسانو ته مخې ته بوځي نو څه به کېږي، هغه کسان به ګوري ویډیو. چې کله ویډیو پوره ګوري نو ستا چینل به مخې ته ځي، سبسکرایبرز به دې هم راځي، هر شي پرې زیات راځي. اوس دې چینل به موږ سیټینګ څنګه کوو د ټول نه اول دلته تاسو ته ښکاري دا 3 ډاټس په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ، چې کله تاسو کروم کولاو کوئ نو په کروم کې به تاسو بره په دې 3 ډاټس باندې کلیک کوئ. چې په 3 ډاټس باندې کلیک کوئ نو دلته کې اوس لیکلی دی ډیسکټاپ سایټ، مطلب تاسو چې کله په دې باندې کلیک کوئ داسې نو ستاسو د موبایل چې کوم دی دا به ډیسکټاپ په شان شي، مطلب د لیپټاپ پی سي په شان به شي. څنګه چې هلته کې سرچ کړي تاسو لیدلی شئ و زوم ان زوم آوټ پکې هم کېږي. نو دا څه شو دا ډیسکټاپ ته راغلی. اوس چې کله تاسو دا ډیسکټاپ موډ ته واړئ دې ځګنې 3 ډاټس باندې کلیک کوئ، یو ځل بیا په یو کوم دا ډیسکټاپ چې کوم دی ته مخامخ دا ټاګل دی دا به آن کوئ، دا به څه شي دا به ډیسکټاپ موډ ته لاړ شي. اوس دلته کې به تاسو سر کوئ. اوس چې کله تاسو studio.youtube.com سر کوئ نو تاسو ته دلته کې دا ریزلټ راوړي. اوس چې کله تاسو studio.youtube.com سر کوئ نو تاسو ته دا ریزلټ راوړي. دلته کې اوس تاسو دا ریزلټ راوړي. اوس په تاسو کې ډایرکټ په دې باندې نه کلیک کوئ. چې کله تاسو ډایرکټ په دې باندې کلیک کوئ نو دا به تاسو موبایل کې کوم وای ټي سټوډیو اپلیکیشن دی هغې ته به ځي، بیا به هم سیټینګ نه کېږي. خیال دلته څه وساتئ، په دې باندې تاسو څه وکړئ لانګ پریس وکړئ، داسې دا ګوته پرې ټینګه کړئ. دلته کې بیا لیکلی دی اوپن ان د نیو ټیب، تاسو ته ښکاري اوپن ان نیو ټیب، تاسو په دې باندې کلیک نو تاسو سره به ډایرکټ یوټیوب سټوډیو چې کوم دا کولاو شي. یا تاسو داسې چل وکړئ چې ډایرکټ زه تاسو موبایل طریقه پوه کړم. وای ټي سټوډیو اپلیکیشن کې چې تاسو سره نو به تاسو ډیلیټ کړئ. دلته به سر ما سر کو studio.youtube.com چې کله زه په دې باندې کلیک کوم کوم یوټیوب سټوډیو اپلیکیشن دی هغه فی الحال تاسو ډیلیټ کړئ. دلته کې چې کوم دی ګورئ سوري یار هم فرش کېږي دا ډیسکټاپ موډ. اوس دلته کې به تاسو په یوټیوب سټوډیو باندې کلیک واخلئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو به دلته کې وایي چې ته ایپ ډاونلوډ کړئ که نه. اوس چې کله تاسو یوټیوب سټوډیو کولاو کوئ په ګوګل کروم کې نو تاسو به دغه شان انټرفیس شو شي. اوس دلته کې تاسو موبایل کې چې څومره هم جیمیل دي په هغې باندې چینل جوړې شوي دی به ټول تاسو دلته کې راوړي. خو تاسو چې اوس کوم نوی چینل جوړ کړی نو به تاسو دغه شان راوړئ. دلته کې تاسو دا یو آیکن ښکاري دا یوې باندې به تاسو دغه شان کلیک کړئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ لږ معمولي داسې زوم کوئ چې زوم یې کوئ دلته کې لیکلی سویچ اکاونټ، تاسو ته ښکاري دا دی سویچ اکاونټ. تاسو پر سویچ اکاونټ باندې کلیک کړئ. چې کله تاسو په سویچ اکاونټ باندې کلیک کړئ نو چې تاسو څومره هم چینلې جوړې کړي دي هغه به ټولې تاسو سره راوړي. اوس چې موږ کوم نوی جوړ کړی دی نو هغه دا دی اویس ریاکشن. زه په دې باندې کلیک کوم. چې کله زه په دې باندې کلیک کوم نو زما سره په سټوډیو کې دغه یو چینل کولاو شو. اوس دلته موږ څه کوو دې چینل موږ سیټینګ کوو. د دې سیټینګ نه بغیر چې کوم دی تاسو چینل مخې ته نشي تللی، چېرته هم نشي تللی. یوټیوب ته سره پته نشي لګېدی چې ستا چینل د څه په باره کې دی، ستاسو د ویډیو زه چاته شو کوم بالکل ورته پته نشي لګېدی. اوس دې لپاره به تاسو څه کوئ دا چینل دی دغه شان ډیشبورډ به تاسو شو شي داسې به په دې دواړو ګوتو به تاسو دا معمولي داسې سکرول کړئ دې ګوټله به راشي، دې اخره ګوټله یې چې واپس یې درته سیټینګ نه دا سیټینګ تاسو ښکاري دې له به تاسو راځئ داسې به زوم کوئ داسې دې ګوټله به راشئ دا سیټینګ دی. په دې سیټینګ به تاسو څه وکړئ په دې باندې به دغه شانې کلیک کوئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو بیا به تاسو دغه شانې انټرفیس شو شي. دلته کې لیکلی دی جنرل، تاسو په دې باندې نه کلیک کوئ. دلته چې کوم لیکلی په دویم نمبر باندې چینل تاسو ته ښکاري په دې چینل باندې به تاسو وکړئ کلیک. اوس دلته کې چې کله تاسو په چینل باندې کلیک کوئ نو بیسک انفارمیشن د ټول ناول چې کوم دی کنټري اف ریزیډنس کوم ځای کې اوسېږي. نو زه تاسو دلته اوس یو خبره کوم د ټول نه مین شیز چې کوم دی دلته کې دی. وروسته به تاسو دا ښیمه که تاسو اوس د یو کې یو اس اے والا اډینس چې کوم دی هغه ټارګټ کول غواړئ
نو د هغې ځای چې RPM یې زیات وي، مطلب پاکستان $1 ورکوي، $1.5 ورکوي، څه کم ډالر ورکوي. دلته کې تاسو ته 5 6 7 8 بلکې د 10 15 ډالر تاسو په 1000 ویوز باندې میلاویدلی شي. د بهر ملکونو چې کوم دی د هغې RPM چې کوم دی ECPM هغه هاي په ایډسن کې. نو که تاسو وایئ چې زه ډېرې پیسې وګټم په انګلیش کې کانټینټ جوړولی شئ، نو تاسو به انګلیش کنټریز ټارګټ کوئ. اوس په تاسو وایئ چې موږ خو انګلیش نه راځي، نو دا طریقه درته ښیم که تاسو ته بیخي انګلیش نه درځي په روانو ویډیوز کې، تاسو له بالکل انګلیش نه درځي، بیا هم تاسو په انګلیش کې ویډیو سازولی شئ. مکمل به زه تاسو ګایډ کوم. دا چې کوم کورس دی دا تاسو په ډیټیل سره وګورئ، بالکل سکپ کوئ ما، ډېر څه به ترې زده کوئ. نو هغه زه تاسو ته وروسته ښیم. خو د چینل په جوړولو په ټایم کې چې کوم دی تاسو کم ملک ټارګټ کوئ، که پاکستاني، که انډیایي، که بنګلادیشي، که افغانستاني، کم ملک تاسو ټارګټ کوئ. په پښتو کې ویډیو جوړوئ نو افغانستان پاکستان ټارګټ کوئ. دغه شان دی که تاسو په انګلیش کې جوړوئ UK USA، که په چاینیز کې جوړوئ، په هر څه کې جوړوئ، څومره هم کنټریز دي تاسو په دې باندې کلیک کوئ، اب تاسو ته راوړي. و دلته کې په A باندې چې کوم کنټریز دي اب درته هم راوړي، په B چې دي اب درته هم راوړي، چې څومره کنټریز دي به تاسو ته راوړي. اوس ما پکې رینډملی یو اسټریا دا یو کنټری سلیکټ کړو، که تاسو پکې پاکستان سلیکټ کوئ، که تاسو پکې انډیا سلیکټ کوئ، چې کوم تاسو سلیکټ کول غواړئ تاسو سلیکټ کړئ د خپلې خوښې. اوس دویم نمبر چې کوم دی دا ځای ډېر زیات اهم دی، دا نه دی دا کیورډز. اوس تاسو نوی یوټیوب چینل جوړ کړو، تاسو ورته ویډیوګانې اپلوډ کوئ، خو چا له مخې نه ورځي، ویوز پرې نه راځي. اوس که تاسو غواړئ چې زما یوټیوب ته دې پته ولګي الګوریتم ته چې زما چینل د دې شیز په باره کې د دې په باره کې د دې خلکو ته ویډیوز مخې ته ورولله. اوس تا چینل د سپورټس په باره کې ته به دلته کې د سپورټس چې کوم کیورډز دي به دلته کې ولیکئ، لکه لایو کرکټ. دا زه ولې انټر کوم؟ ګوره یوټیوب ته چې کله څوک راشي که نه او څوک پرې سرچ کړي چې لایو کرکټ، نو یوټیوب ته پته ولګي چې دا چینل چې کوم دی د لایو کرکټ په باره کې ویډیوګانې اپلوډ کوي، نو ستا چینل ورته مخې ته راولي. بیا که ستا تمنیل ښکلی او ستا ویډیو مزدار او چا ډېره کته نو بیا به مخې ته ویوز ځي. خو دا اوله سټپ دی چې تاسو به دې چل کوئ چې خامخا به یوټیوب ته دا ښایي چې زما چینل د څه په باره کې دی. اوس که تاسو د فوډ په باره کې نو فوډ په باره کې به ته ولیکئ که نه ډیلی فوډ ولاګز او بیا چې کوم دی مشهور ریسیپیز دي د هغې اب تاسو ولیکئ. دغه شانې تاسو به 1 by 1 لیکئ. دغه شانې سپورټ لکه دا چې کوم دی دا به تاسو پویه کوئ. ډېر شي کیورډز پکې ولیکئ، دا څومره لیمټ دی 500 کیورډز پکې راځي. 500 کیورډز به تاسو لیکئ، نو 500 کم دی که نه. اوس ګوره ستاسو په ذهن کې راشي تاسو اوس مثال کې د سپورټس په باره کې چینل دی، سپورټس په باره کې ویډیوز اپلوډ کوئ. تاسو اوس په دغه ټایم کې ځان یو ویورز کوئ چې زه اوس یو ویور شم، زه اوس رالم، زه په یوټیوب کې څه سرچ کوم کرکټ په باره کې، د فوټبال په باره کې، نو دغه شان دی کرکټ په باره کې. اوس په زه سرچ کوم چې کرکټ لایو کرکټ میچز پاکستان واز انډیا، مطلب داسې کیورډز چې کوم دی سپورټس، داسې کیورډز به تاسو دلته کې ایډ کړئ چې هغه ستاسو د چینل سره یو شان دي. بیا که داسې طریقه که دغه نه شئ کولی نو اسانه خبره دا دی دلته راشئ چیټ جی پی ټي ته. دلته کې ستاسو موبایل کې به چیټ جی پی ټي ته راشئ او دلته کې تاسو په رومن اردو کې ولیکئ وایي زما چینل د دې شیز په باره کې دی، زه داسې قسم ویډیوز خیجومه، اما له د هغې په باره کې چې کوم دی کیورډز راکړه د یوټیوب دپاره، نو تاله به ښکلي کیورډز درکړي، مزدار کیورډز به دله درکړي. نو هغه ټول کیورډ به ته راواخلې او دلته کې به 1 by 1 ټول ولیکئ. چې ادې ولیکله بیا په دې پسې چې کوم دی ایډوانس سیټینګ دی، تاسو په دې باندې کلیک کوئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کوئ دا به چیړئ نه، دا بالکل مه چیړئ، صحیح ده. دا دې له به تاسو ګوتې متې نه وروړئ، سیټ شو. دې نه به تاسو اوس بیک راشئ. چې کله بیک راشئ نو دلته کې بیا لیکلی دی اپلوډز. دا سیټینګ تاسو وکړو د بیسک انفارمیشن دا نور مه چیړئ، بیا ډایرکټ څه وکړئ چې کله تاسو مطلب دا سیټینګ وکړو دلته مو هر څه ولیکل، دلته سیو یې لیکلی دی، دا سیو چې کوم دی داسې به راشئ په دې سیو باندې به کلیک کوئ، نو ستاسو چې کوم ډیټا دا به سیو شي، کیورډ هم سیو شي، کنټري سلیکټ کړی دا به ټول سیو شي. دا ویډیو په ډیټیل سره په دې اساس هم زم چې څوک بالکل نه پوهېږي چې هغه هم پوه شي. اوس دلته کې لیکلی دی اپلوډ ډیفالټس، تاسو په دې باندې کلیک کوئ. چې کله په دې باندې کلیک کوئ تاسو اوس یو ټایټل دی که نه، تاسو یې په هر ویډیو کې دا یو ټکی په هر یو ویډیو په ټایټل کې زه دا ورته لکه د خپل چینل نوم، د هر ویډیو په ټایټل کې اټومیټیکلی زما چینل نوم دی راځي، نو دلته کې ته اپلوډ کړئ. یا په ډسکرپشن دغه چې کوم دی دا ډسکرپشن کې اوس تاسو د فیسبوک لینک، ټیک ټاک، انسټاګرام څومره هم سوشل میډیا تاسو ویب سایټ دی هغې تاسو یو مزیدار غونته ډسکرپشن تیار کړئ، دلته پیسټ کړئ او بیا پرې سیو کلیک کړئ. دې سره به څه کېږي چې کله هم تاسو بیا ویډیو خېجوئ خپل ډسکرپشن هم ولیکلو، نو ستاسو د کوم سوشل میډیا لینکونه دي اب اټومیټیکلی ورسره ایسته راځي. دا ډیفالټ مطلب ډیفالټ په ډسکرپشن کې به دا خامخا بیا راځي. دلته کې تاسو هغه انټر کړئ، پیدا به درکړئ. بیا تاسو په ایډوانس سیټینګ باندې کلیک کوئ. اوس په ایډوانس سیټینګ کې تاسو څه کولی شئ، دلته کې تاسو وګورئ دلته لیکلی دی کیټګري، تاسو څه کیټګري، اوس تاسو یوټیوب ته وایي زه به څه ویډیو اپلوډ کوم، سپورټس اپلوډ کوئ، ټریول اپلوډ کوئ، ساینس ټیکنالوجي اپلوډ کوئ، دا شانې پیټس اینډ انیملز، پیپل اینډ بلاګ چې څومره هم ستاسو چینل د څه په باره کې دی. دلته دا سیټینګ ولې موږ کوو، یوټیوب پوهه کوو زموږ د چینل څه په باره کې دی. هر سړی چینل جوړوي ویوز نه راځي، ولې نه راځي، سیټینګ ولې صحیح نه کړی. چې یوټیوب ته پته نشته چې زما د چینل څه په باره کې زه دا ویډیو چاته شو کوم، ستاسو ویډیو به څه مخې ته لاړه شي.
ایجوکیشن دی څه شی دی انټرټینمنټ دی دلته کې تاسو کوئی کیټګري سلیکټ کړئ ساينس اینډ ټیکنالوژي ما سلیکټ کو یا سپورت سلیکټ کوم ځکه چې کله په یو شي کې یو سلیکټ کوم بلکې بل تاسو مو کنفیوز یې سپورتس ما سلیکټ کوم اوس دلته کې چې کوم دی ویډیو لینګویج په ویډیو کې به تاسو په کومه ژبه کې دا اردو کې دا اوس که تاسو په انګلیش کې ویډیو جوړوئ تاسو په اردو کې ویډیو جوړوئ دا به انګریزانو ته هم هر چا ته به ځي نو به سکیپ کوي چې کله ویډیو سکیپ کېږي تاسو ویډیو د سره مخې ته نشئ تللی بس دلته کې تاسو سلیکټ کړئ دلته کې سلیکټ کړئ سلیکټ لینګویج اردو دا پښتو دا عربي دا انګلیش دا چاینیز دا چې کوم لینګویج دی هغه دلته تاسو سلیکټ کولی شئ صحیح ده دلته تاسو لینګویج سلیکټ کړئ مثلا کې مثلا زه په انګلیش کې جوړوم زه به ای سلیکټ کوم انګلیش په سلیکټ کوم چې کوم تاسو سلیکټ کول غواړئ سلیکټ کړئ بس دا په باندې در باندې نشته دویم نمبر چې کوم دی که نه دا دلته کې چې کوم دی د کیټګري هم وشوه لینګویج هم وشوه اوس تا نه تپوس کوي چې د ډسکرپشن او د ټایټل لینګویج به صحیح دلته کې تاسو ډیفالټ باندې دلته چې کوم دی تاسو انګلیش سلیکټ کړئ ځکه چې تاسو به ټایټل هم په انګلیش کې اپلوډ کوئ دغه هم په انګلیش کې اپلوډ کوئ صحیح ده دلته ټایټل او ډسکرپشن خو به تاسو خامخا په انګلیش کې لیکئ نو دلته کې تاسو انګلیش سلیکټ کړئ انګلیش هم سلیکټ کړو اوس به څه وکړئ دلته به راشئ چې سم هم وکړه پرې سیو کلیک کړئ په سیو باندې کله تاسو کلیک کړئ ستاسو چې کوم دی څه نه څه کار وشو څه نه څه کار هم وشو اوس به څه کوئ لږ بره به راشئ لسې لږ زوم اوټ کړئ دې سیټینګ کې مونږ کار وکړو اوس دلته لږ کار پاتې دی دلته کې تاسو د ډالر د آیکن ساین ښکاري د ډالر د ساین نه به دې چلو کوئ چې نو دلته کې د ډالر د ساین تاسو ته ښکاري د ډالر د ساین د دې لاندې د افیکټ د نښه ده دا چې کوم دی د ډالر ساین د دې نه لاندې دا یو چې کوم دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک واخلئ اوس به مونږ د چینل چې کوم دی لوګو د هر شي سیټ کوو اوس تاسو به وایئ چې دا دې څه کوي زه هم ډایرکټ په یو کوم ښه زما چینل ته چې کله څوک راشي که نه ګوره ښه زه د بل موبایل کې ګورم زما چینل ته چې کله څوک راشي او د هغې دپاره زه تاسو په ډیټیل سره ځکه ویډیو ساتم ځینې خلک په پوهېږي هم ځینې به نه پوهېږي اوس چې کوم دی زما دا چینل دی نه په دې کې دا لوګو ده او دا بینر دی صحیح درته ښکاري که نه ښکاري لږ ریفلیکشن کوي دا دا چې کوم دی دلته کې به اوس دا لوګو چې کوم دی دا موږ دلته اپلوډ کوو او دا بینر چې کوم دی شاته چې دا ښکاري دا موږ دلته اپلوډ کوو نو که تاسو سره لوګو تاسو جوړه کړي ټیک ته اپلوډ کړئ بینر تاسو جوړ کړئ که څوک ګرافیک ډیزاینر درته معلوم په هغوی سازه کوي مزداره به سازه شي او که نه وایي چې ته پرې هله ویډیو سازه کړو انشاءالله چې را روانه ویډیو به بیا زما په دې چې څنګه تاسو دا ځان مزیداره لوګو جوړولی شئ او مزیدار بینر چې کوم دی دغه شان څنګه چې ما ځان له جوړ کړی دی ته وګوره دغه شان بینر به تاسو وکړئ ځان له به جوړوئ صحیح ده دې سره چینل ښکلی ښکاري چې کله څوک ستا چینل ته راشي او داسې څه پکې نه وي پروفیشنل نه ښکاري نو ډایرکټ به خلک سیو کوي دې خبرو پکې خامخا خیال ساتئ دلته به تاسو خپله لوګو اپلوډ کوئ دلته به بینر اپلوډ کوئ لوګو به څنګه اپلوډ کوئ د دې دلته اپلوډ په دې اپلوډ به کلیک کوئ ستاسو ګیلرۍ ته به لاړ شي هغې نه به راواخلئ بیا اپلوډ بینر او د دې سایز هم تاسو دلته لیکلی دا په 512 یا 98 دا تاسو ته ښکاري 98 ضرب 98 دا 98 په کوئی ادا چې کوم دی 2048 چې کوم دی 2048 ضرب 11 52 دا چې کوم دی دا سایز دی نو په دې سایز کې به تاسو جوړ کړئ که څوک ګرافیک ډیزاینر یو مزدار دل جوړولی شي ټیک ده که نه را روانه ویډیو زما په دې باندې دا چینل سبسکرایب کړئ او چې به را روانه ویډیو کې به زه تاسو پرې کوم چې دا پروفیشنل لوګو به څنګه جوړوئ او پروفیشنل بینر به څنګه جوړوئ اهم ده ډېره اهم ده وشو اوس دلته کې د چینل نوم چې کوم دی دلته کې هم تاسو بیا ایډیټ کولی شئ که ایډیټ کول غواړئ ایډیټ کړئ او که نه زوړ ټیک دی نو زوړ خو لا ټیک دی اوس په دریم نمبر چې کوم دی دلته کې خپل دغه چې کوم دی یو آر ایل دا هم تاسو کسټمایز کولی شئ اوس دلته کې تاسو خپل یو آر ایل چې کوم دی دا هم کسټمایز کولی شئ د خپلې خوښې لیکلی شئ اوس دلته کې چې کوم دی ډسکرپشن ولیکئ د خپل چینل په باره کې ډسکرپشن اوس زه تاسو ډسکرپشن ښیم جسې حواله ستاسو چینل ته څوک راشي که نه نو هلته به څه پته لګي چې دلته دی څه اپلوډ کوي نو که ستاسو ډسکرپشن څوک ولولي نو ډایرکټ به ورته پته لګي او دا اهم هم دی په دې کې چې کوم کیورډز راشي نو هغه چې کوم دی د یوټیوب اس ای او چې کوم دا زما ډسکرپشن دی هلو everyone welcome to Awais Khan Skills watch latest tech videos د قشن دي اوس دا که تاسو طریقه نه لري بالکل نشئ جوړولی لاړ شئ چیټ جی پی ټي ته په چیټ جی پی ټي ته وایي زه ما دې باره کې یوټیوب چینل دی دا یې نوم دی او دې له ما له مزیدار ډسکرپشن ولیکه نو دا چې مزیدار به دلې ولیکي چې ته به په 1000 کاله کې نشئ لیکلی هغه ډسکرپشن راوړو دلته پیسټ که پیسټ کړو اوس دلته ایډ لینګویج خیر دا پرېږده بیا به دې څه وکړي اوس د خپل سوشل میډیا لینکونه هم دلته ایډ کولی شي لینکونه هم دلته ایډ اوس ته د خپل چینل یو آر ایل دا خو یوزر نیم شو دا یوزر نیم شو د خپل چینل یو آر ایل هم کسټمایز کړئ دا څه ګډوډ دی دا ته چاته سینډ کړم دا پروفیشنل نه ښکاري نو د خپل دلته به دې څه وکړي چې را به شي دلته د دې ځای پورې دا .com/ دا چینل د دې پورې به وران کې د زما پرې چې دا یو دی سلیش نه اخوا باندې به د خپل چینل نوم ولیکئ یوزر نیم چې کوم دی دا یوزر نیم به ولیکئ نو ښکلی مزدار به راشي او دا ګډې وډې انسي به تلري ټیک ده اوس لینکس دلته تاسو د خپل سوشل میډیا لینکس ایډ کولی شئ په پلس باندې کلیک کوئ
که نور پکې اډ کول د خپل فیسبوک ټیک ټاک سه اډ کول غواړئ اډ کولی شئ. که څوک راشي نو د یو سوشل میډیا نه بل ته به خلک ځي نو ټول مطلب فایده یې شته. وزل کې کوم نه ایمیل خپل ایمیل هم اډ کولی شي. که څوک سبا چېرته مشهور شي څوک دله فیډ پروموشن درکوي نو خپل ایمیل به ستا دلته پروت وي. خلک به ته ایمیل کوي چې دغه فیډ پروموشن مطلب پیسې به دله درکوي او کار پرې وباسه. واټر مارک دا خیر فرې دی فی الحال. چې کله هم د ریچ هر څه سیټینګ وشي دا سیو کوئ. چې کله هم تاسو دا سیو کوئ ستاسو مزیدار چینل تیار شو. اوس دې چینل کې به تاسو څه خېجوئ که تاسو سره نیشیز نه وي نو پر روان ویډیو چې کوم دی زما مزیدار څنګه به دغه جوړې دا لوګو به جوړې او څنګه به دا جوړې. بیا د هغې نه پس چې کوم دی در ویډیو ایډیټینګ به څنګه نیشیز به در کوم تمنیل څنګه جوړېږي مونیټایز کېږي څنګه دغه شانې چې څومره هم د یوټیوب ریلیټډ څه دي अब ټول زه تاسو ته ښیمه په دې کورس کې. او کوشش مې دا دی چې څوک بالکل نه پوهېږي مطلب د سره نه پوهېږي تعلیم یې هم نشته نو هغه به هم انشاءالله یوټیوب چینل چلولی شي. او د پالیسي اصل مین خبره دا ده خلک یوټیوب چینل جوړ کړي مونیټایز یې هم کړي خو بل ورځ بیا خراب شي نو خرابېږي ولې په پالیسۍ به هم پوه کوم د کم خبرو تاسو له خیال ساتل پکار دي. نو په ډیټیل سره هم پوه کوم. چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ شیر کړئ د خپل ملګرو سره ځکه چې دومره محنت کوم نو تاسو له هم پکار ده چې ما سپورټ کوئ. چې کله زما سپورټ کوئ زما به کوشش دی تاسو نور هم مزیدار ویډیوز راوړم. روان ویډیو ته صبر وکړئ انشاءالله لوګو او کور به زده کوئ. بیا د هغه نه پس چې کوم دی هر چیز به درته ښیم ډسکرپشن لیکل ټایټل لیکل مکمل چې د یوټیوب څه د پکاري په هغې به تاسو پوه کوم. چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ شیر کړئ. الله حافظ.